رحمان بابا وایي وای ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې او بیړه د غر کا شد اقتدار په خوند ګرځي سر خورې لګیا ہے ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې عقوبت به دې یو خڼ د سینې وځي په دې ټکي پوه شوئ ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې که چا تله د انصاف په لاس کې درکړه نو خپل خر او د بل اسبه برابر کړې تو نالت دې هم په داسې منصفه شه چې د حق ته باطل ورته ګذر کړې بدخواهاو ته څوک نیک نصیحت نه کا رحمان ستا په غم شریک دی که باور کړې که په قدر په قیمت برلې اسمانې خودبینی مکړه د خاورو بندیوانې میں ویلیو که نه ویلی میں خو چیرې کوي میں د چیلې بچې هم کتلې دي کتلې هم د که نظمانی مرګ شي میں که په قدر په قیمت برلې اسمانې خودبینی مکړه د خاورو بندیوانې بیچاره عاجز وربشي تور تملا که رستم غوندې د دهر پهلوان یې کم زمان به مزغی مات ریز مریض پریوزی سو بسور پا اس د عمر تیز روانی د اجل پا نقارو بدی تاراج کا کد درستی دنیا راج کوي سلطانی مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کر چی خلیوی پا سناد رب گویانی داد خام اندیخنه د کم دلیلا چې ازغی کری پتما د ریحانی قافلی چې د یمین شمال بیلیگی اے حافظت بمل د کم کاروانی قیامت کے بعد دو ډلې جوړی شي یو خی طرف ته یو ګس طرف ته خی طرف ته به د جنتیانو ډلې او ګس طرف ته د جهنميانو ډلې وي نو حافظ الپوری وایي چې قافلې چې د یمین شمال بیلیږي اے حافظ ته به مل د کم کاروان